السلام علیکم ملګرو. د کس په 18 سال د سعودي عرب په جیل کې ویستل او د دې سره یو عجیبه واقعه راغلی وه. د هغه د وجې نه دا جیل ته لاړ او 18 ساله یې ویشتل. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ. زموږ دپاره پکې هم عبرت دی. زموږ نور مسافر هم په سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، نو هغه سره هم داسې واقعه راتللی شي. ملګرو سیټه چې تاسو ته کس ښکاري دا پاکستانی دی او د پاکستان سره بیا په پنجاب سره تعلق ساتي او د دې نوم خپل شمشیر او د ملګرو په سعودي عرب کې به ټیکسي چلوله. په ټیکسي کې به خلک وړو راوړو. ملګرو یو ګاګ دې ته میلاو شي چې هغه ورته وایي چې ما د یو سټاپ ورته یاد کړي، دغه سټاپ پورې ما ویسه، نو دا هم خوشحاله شي او دا کس کښېني او سټاپ پورې ویسي. چې دا کله هغه سټاپ ته رسي نو هلته ورته پولیسان ولاړ او د سعودي عرب چې کومه پولیسان دي نو هغه ورته هلته ولاړ چې هغه ورته ولاړ ملګرو نو تلاشي اخلي. دې تلاشي واخلي خو دا بالکل صحیح دې چې کومه ګاګ ناست شاته کم کس چې ناست که نه کومه پسنجر نو هغه چې دی نو هغه چې کله راکوز کړي نو چې هغه بیګ ولټوي که نه ملګرو په هغه کې نشئ. چې کله په هغه کې نشئ ملګرو نو دا دواړه څه کېږي جیل ته ویسي او په جیل کې دې 18 سال وشول او دا چې شو اوس آزاد شو ملګرو. دې څه شو په جیل ته ویوړ ملګرو. او د هغه نه پس چې دی هسې سوچ ته وکړه. زموږ د خبرې اصل مقصد دا دی چې نوجوانۍ کومه ژوند چې و که نه نو دا هغه ختم شو ملګرو. دا په 2006 کې جیل شوی او په 2024 کې دا را آزاد شو. نو دې چې کومه نوجواني وه نو هغه مکمل طور باندې ختمه شو. نو چې څوک هم په بهر ملکونو کې ژوند کوئ نو کوشش کوئ چې د داسې څیزونو نه ځان وساتئ او د داسې قسمه حالاتو نه ځان وساتئ. دې سره هم دوکه شوې وه او ټول عمر یې څه کړو نوجواني هغه کومه زندګي چې وه نو هغه په جیل کې تېره شوله. افسوس خبره دا ده چې د پاکستانو په بهر ملکونو کې هم عزت نه وي، بلکې دا چې هغه نشه چې ده نو یو بل کس راغیستی و دې سره دوکه وشوله او دا څوک د املوکو په طول کې ولاړو. هغه کومه ګناهګار چې نو هغه خو هسې هم لاړ خو دا چې دې دا ورسره هم لاړ.